یو بل انتهایی افسوسناک خبر او بریکینګ نیوز د مټې تحصیل شکردري سیمې څخه درکوو چېرته چې د عوامي نیشنل ګوند رهنما ممتاز علي خان په کور باندې ویل کېږي چې د درې څلور طرفه په هغې باندې حمله شوې ده، په هغې کې ډزې شوي دي، په هغې کې د مرجوب اطلاعات هم دي. تر اوسه لا معلومه نه ده چې په دغه حمله چا کړې ده، څنګه شوې ده او تر اوسه په هغې کې څومره یعنې مرجوب له رامخې ته شوې ده. خو تر اوسه د راغلو اطلاعاتو تر مخه دغه خبر مخې ته راغلی چې د عوامي نیشنل ګوند ممتاز علي خان چې کوم رهنما دی د هغه په کور شکردره باندې د نامعلوم وسلوالو لخوا د څلور طرفه د درې څلور طرفه د حملې اطلاعات مخې ته راغلي دي. د فایرنګ او د ډزو دغه پیښه لا روانه ده. تر اوسه دقیق معلومات مخې ته نه دي راغلي، خو د راغلو اطلاعاتو تر مخه د فایرنګ سلسله د وقفې سره روانه ده چې د هغې په کور باندې د نامعلوم وسلوالو لخوا دغه ډزې روانې دي. د دغې پیښې نور جزئیات په مخې ته راځي. تر اوسه چې کوم معلومات مخې ته راغلي دي هغه دا دي چې د شکردرې د ممتاز علي خان د عوامي نیشنل ګوند رهنما په کور باندې ناتار ډزې روانې دي، فایرنګ روان دی د مختلف سمتونو نه د نامعلوم وسلوالو لخوا په درنه او سپکه وسله دغه ډزې کېږي او په دغه ډزو کې څه تر اوسه څه نتیجه ده، څه پایلې دي یا د مرګ جوړ څه اطلاعات دي، دغه لا پوره مخې ته نه دي راغلي. که دغه څنګه مخې ته راشي دغه به درسره بیا شریکوو. هم د دې سره خپل کوربه حبیب الله هم درته ورکوي اجازت. تلوي الله په امان. ماشین می استارت کړو کنه